د پاکستان په ویزو باندې د ورځې تر $1 میلیون ترلاسه کیږي. نن درته د پاکستان د ویزو او د پاکستان د سفارت په اړه مفید معلومات لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي هغه کړۍ یې پیژندلې دي چې د پاکستان د وړیا ویزو پر سر یې له خلکو څخه په لسګونه زره ډالر رشوت اخیستل. هغه زیاته کړې د کړیو په ورځني ډول د پاکستان د ویزو له درکه له خلکو څخه نږدې $100,000 ترلاسه کول. نوموړي د ویزو د پلورونکو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو یو ځل بیا یې له پاکستاني سفارت څخه غوښتنه کړې ده چې هر څه ژر باید د صادرېدونکو ویزو شمیر مشخص کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم د صادرېدونکو ویزو شمیر دولت سره شریک کړي دي.